الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د ملي تلویزیون محترم لیدونکو کتونکو اوریدونکو د نبوي سیرت له خپرونې سره زه صفی الله حماس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په تېره خپرونو کې مو ولوستل چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه 50 یا 55 ورځې مخکې د عرب په خلیج کې داسې یو عظیمه ستره او نه هېرېدونکې پیښه رامنځته شوله چې نه یوازې ټول عالم او نړۍ په لړزان کړله بلکې قرآن عظیم الشان کې مستقل صورت د هغې پیښې په اړه نازل شو چې هغه صورت عبارت ده د فیل له صورت څخه. د فیل پیښه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه 50 یا 55 ورځې مخکې رامنځته شوله او الله رب العزت د فیل پیښه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت د زیری په توګه دغه راز د خانه کعبې یعنی د بیت الله الحرام د عظمت او د هغه شان خلکو ته د راڅرګندولو لپاره الله رب العزت نړیوالو ته دا ورڅرګنده کړله. د فیل له پیښې 50 یا 55 ورځې وروسته د دوشنبې پر ورځ د ربیع الاول په میاشت په 9مه نیټه په کال 1580 میلادي کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمنه فرمایي چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدا شو زما له بدن څخه داسې یو نور پورته شو چې د شام او فارس ماڼۍ روښانه کړلې. روایت کې دا هم راځي چې ځینې داسې پیښې رامنځته شولې چې هغه خارق العاده او له دې نه مخکې کله نه وې رامنځته شوې. د کسرا د محل 14 څراغونه مړه شو. هغه اور چې د کلونو سلګونه کلونو راهیسې بل و او دوی به عبادت کو هغه اور مړ شو. د قیصر و کسرا ماڼۍ راوپرځېدلې، آتشکدې نسکورې شولې. بحیره ساوا کې چې کومې کلیسا جوړې وې هغه ونړېدلې. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له پیدایښت سره سمې پیښې وې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مختون یعنی سنت کړی پیدا شوی و، په داسې حال کې چې نو یې هم پرې شوی و. عبدالمطلب چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیکه و، دی چې ولیده نو حیران شو، ویې ویل چې زما دا بچي ته به الله رب العزت ډېر عظیم او ستر شان ورکوي چې په راتلونکي وخت کې همداسې وشو. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت په 9مه ورځ د هغه نیکه عبدالمطلب د هغه عقیقه وکړله او داسې نوم یې ورته انتخاب که چې په قریشو کې له دې نه مخکې داسې نوم هیچ چا نه و انتخاب کړی چې هغه عبارت له محمد څخه. قریشو سوال وکړه چې ای عبدالمطلب تا دا نوم ولې انتخاب که په داسې حال کې چې زمونږ په قوم او نسب او نیکونو کې داسې نوم هیچ چا نه ده انتخاب کړی. عبدالمطلب ورته وویل چې زما دا بچی ډېر عظیم شخصیت د الله رب العزت ورته ډېر شان او شوکت ورکړی، نو زه غواړم چې په اسمان کې فرښتې او په ځمکه کې انسانان د حمد و ثنا ووایي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه نوم غورول دا هم د الله رب العزت له طرفه القا وه چې د عبدالمطلب په زړه کې واچول شوه. له هغې وروسته په لومړي ځل چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د هغې مور بیبي آمنې شیدې ورکړلې او له هغې وروسته د ابولهب وینځه چې سویبه نومېدله هغې هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړي چې د هغې خپل زوی مسروح هم و. نو مسروح دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضاعي ورور ده او له دې وروسته د بنو سعد د قبیلې یو بله میرمن چې حلیمه سعدیه نومېدله هغې هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړي. نو د سیرت په کتابونو کې د دریو میرمنو
یادونه په ځانګړې توګه شوې ده چې په لومړي سر کې په خپله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور بیبي او په دویم قدم کې د ابو لهب وینځه صویبه او دریمه د بنو سعد د قبیلې میرمن حلیمه سعدیه وه. د عربانو دا عادت و چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغه به د ښار څخه لرې کلو بانډو ته لیږه تر څو د ښار له مرضونو څخه په امان کې وي او دغه راز د دغه ماشوم تربیت هلته په سمه توګه وشي، اعصاب قوي شي، بدن یې توانا او تندرسته راشي. او په ټوله کې ځانګړې خبره دا وه چې له ښار څخه لرې په کلو بانډو کې هغه خپله قومي ژبه فصیحه او بلیغه زده کړي. په همدغه نیت عبدالمطلب هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لپاره د یوې مرضعه په لټه کې شو چې بیا په پایله کې د بنو سعد د قبیلې حضرت حلیمه سعدیه ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پروردگار عالم ور وسپاره. حلیمه بنت ابي الذئب دا د بنو سعد د قبیلې وه. خاوند حارث ابن عبدالعزا نومېده چې ابو کبشه لقب و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه یو څو ورځې بعد بیا د بنو سعد قبیلې ته د تربیت او د پرورش په خاطر انتقال شو. ابن اسحاق په خپله دغه قصه د حضرت حلیمه سعدیه له خولې څخه داسې بیانوي. حلیمه سعدیه وایي چې زه د بنو سعد د قبیلو له میرمنو سره چې هر کال زمونږ دا معمول و چې د ښار له خلکو څخه به مو واړه ماشومان د تی ورکولو په خاطر له ځانه سره راوستل. هغه فرمایي چې زه هم د بنو سعد د قبیلو له میرمنو سره مکې په لور روانه شوم. ما سره زما خپل تی روږدونکی بچی هم و او زما خاوند ابو کبشه هم ما سره و. د سورلۍ لپاره موږ سره 2 سورلۍ وې چې یوه ډېره ډنګره او ضعیفه خره وه او بله ډېره لاغره ناتوانه اوښه وه چې دې به بالکل سفر نشو کولی بلکې د قافلې او کاروان نور ملګري هم له موږ سره ستړي او ستومانه و. دومره ضعیفه و چې د دې اوښې په تیونو کې هېڅ شیدې نه وې. زموږ سره هم د خوراک او څښاک دپاره داسې څه نه و. حلیمه سعدیه وایي چې ټوله شپه موږ په ولږه تېره کړله او زما بچی له ولږې نه په ټوله شپه ویده نه شو ځکه چې نه زما په تیونو کې شیدې وې او نه دغه راز په اوښه کې. به هر حال موږ مکې مکرمې ته راورسېدو. د بنو سعد ښځو ماشومان ترلاسه کړل. خو زه په مکه کې وګرځېدلم، هېڅ کم داسې ماشوم مې پیدا نه کړ چې زه له ځانه سره بوځم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا عبدالمطلب کور ته به چې څوک لاړه چې خبر به شو چې دا ماشوم یتیم ده، پلار نه لري، نو میرمنو به د ده له اخیستلو څخه ډډه کوله. په دغه غرض چې موږ خو ماشوم په دې نیت بیایو چې موږ ته په بدل کې کومه معاوضه او اجرت حاصل شي، یو څه بدل ترلاسه کړو او دا ماشوم خو خپله پلار نه لري، دا به موږ ته څه راکړي. نو د بنو سعد ټولو میرمنو له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له اخیستلو څخه ډډه وکړله. حلیمه سعدیه وایي چې زه هم په ټوله مکه کې وګرځېدم او کوم ماشوم مې د تی ورکولو لپاره پیدا نه که چې له ځانه سره یوسم، او خفه هم شومه چې زه به اوس بیرته خپلې قبیلې ته خالي لاس ځم. و خپل خاوند ته مې وویل چې زه خو ورځم او هغه یتیم ماشوم را اخلم، په دې اړه ستا څه مشوره ده؟ خاوند مې هم راته ویلې چې حلیمه لاړه شه هغه ماشوم را واخله، زما هم خوښه ده، کیدای شي الله رب العزت په همدغه کې مونږ دپاره برکت پیدا کړي. او همداسې وشو. حلیمه سعدیه وایي کله چې ما دا ماشوم را واخیسته او له خپلې سینې سره مې ولګو، ناڅاپي زما په
تینو کې دومره شیدې پیدا شو چې خپله ماشوم هم یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم په مړه ګېډه وروږدلې او زما زوی هم موړ شو او په دومره خواږه خوب ویده شو چې له دې نه مخکې زما زوی په داسې خواږه خوب نه و ویده شوی. کله چې زما خاوند پورته شه چې وښه ولوشي ګوري چې د وښو غلانځه له تیونو څخه ډکه ده، له شیدو څخه ډکه ده. دومره شیدې یې وکړلې چې ما هم وڅکلې، زما خاوند، او له دې نه اضافه هم شولې. نو دا هغه برکاتو چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ترلاسه کولو وروسته ولیدل. کله چې مو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلې قبیلې ته راوسته، زموږ په قبیله کې قحطي وه، د خوراک څښاک دپاره هېڅ څه نه و. په کور کې مې یو څو ډنګرې لاغرې وږې تږې وزې او ګډې وې. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له راتګ سره الله رب العزت زموږ په کور کې تجلیات، انوارات، برکتونه را نازل کړه چې انشاءالله له وقفې نه وروستو په دغه برکتونو چې الله رب العزت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په توسط د حلیمې سعدیې په کور او په هغه سیمه او علاقه باندې نازل کړي، پر هغې باندې خبرې کوو. له مونږ سره اوسئ. حلیمه سعدیه فرمایي چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم من خپل قبیلې او سیمې ته را انتقال کړ، الله رب العزت د ده له برکته زمونږ په کورنۍ باندې داسې برکتونه نازل کړل چې زمونږ ګډې وزې توانا، تندرسته او قوي شوې او دومره شیدې به یې کولې چې زمونږ د ټولې کورنۍ دپاره به بسنه کوله. زمونږ شپون به چې زمونږ ګډې وزې بورون بوتلې نو ماښام به یې غولانځې ډکې وې له شیدو څخه او خېټې به د وښو نه داسې پړسېدلې وې، مړې به وې. خلکو به دلته خپل شپنو ته ویلې چې تاسې په هماغه ځای کې دا خپلې ګډې وزې وسره وئ، په کوم ځای کې چې د ابوذئب د لور شپانه ګډې وزې سره وي، هغې به دا خپلې ګډې وزې هماغه ځای ته بوتلې. په کوم ځای کې چې زمونږ ګډې وزې سرېدلې، خو بیا به هم د هغې ګډې وزې وږې تږې بیرته راتلې او زمونږ وزې او ګډې به داسې مړې وې. له دې نه مخکې باید ووایم چې کله حلیمه سعدیه وایي چې له مکې مکرمې څخه موږ را روان شو نو موږ سره د سورلۍ دپاره دوه شیانو، یوه ډېره ډنګره خره او بله خواره او لاغره اوښه وه چې د راتګ په وخت کې نه یوازې دا چې موږ ورسره لالهنده او په عذاب وو بلکې ټول لښکر ورسره ستړی و. کله چې موږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترلاسه که او په خپلو دغه سورلۍ باندې کېناستم نو الله رب العزت دې سورلۍ ته دومره قوت ورکه چې له ټولو سورلیو نه مخکې روانه وه. د بنو سعد د قبیلو میرمنو پر ما غږ وکړ چې ای حلیمه آیا دا هماغه سورلۍ نه ده چې ته د بنو سعد نه پکې راغلی وې؟ ما ورته ویلې چې بلکل دا هماغه ده. وایي په دې باندې څه وشو چې داسې چابک او چالاکه شوله؟ هغې وویلې چې بس دا د دې ماشوم برکت ده. بیا به وایي ما ته دا ویلې چې لږ زمونږ دپاره صبر وکوه چې موږ له تا سره په دې قافله کې یو ځای لاړ شو. دا هغه آثارو چې الله رب العزت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له برکته پر دوی باندې نازل که او د دغې برکت لامل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ذات اقدس و. لکه څرنګه چې حلیمې سعدیې ته د هغې خاوند ابو کبشه ویلي و چې تعلمی یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه. ای حلیمه ته پوهیږې خبره چې تا ډېر یو برکتناک ذات ترلاسه کړی ده او د دې له امله به الله رب العزت زموږ او تاسې په کورنۍ کې ډېر برکتونه نازل کړي. حلیمه سعدیه هم ورته په جواب کې وویلې چې والله انی لارجو ذلک، زه هم همدغه تمه او توقع لرم. تر 2 کلو پورې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حلیمې سعدیې سره د بنو سعد په قبیله کې ووسېده. د هغه له بچو سره به یو ځای لوبې کولې. کله چې 2 کاله پوره شو د وعدې سره سم حلیمه سعدیه
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ځانه سره راواخیست او د هغې مبارکې مور آمنې ته د سپارلو په نیت مکې مکرمې ته راوست. کله چې مکې مکرمې ته راوست نو هغه برکتونه، انوارات، تجلیات چې حلیمې سعدیه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات کې لیدلي وو، هغه د هغې مور ته بیان کړل. مور یې چونکې له پخوا څخه له دې حالاتو څخه خبره او آګاه وه، ځکه د پیدایښت په وخت هغې هغه انوارات چې حلیمه سعدیه یې ورته بیانوي په خپلو سترګو لیدلي وو چې د په پیدایښت څخه زما له بدن څخه رڼا پورته شوله چې د قیصر و کسرا ماڼۍ یې روښانه کړلې. نو په دې بچي کې داسې یو عظیم یو څه وجود لري چې هغه په نورو ماشومانو کې نشته. کله چې ماشوم مکې مکرمې ته راوسته، حلیمه سعدیه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمنې ته اصرار وکړ تر څو د یو څه وخت دپاره دغه ماشوم بیرته له مونږ سره بنو سعد قبیلې ته ولیږي. کله چې آمنې بیبي د حضرت حلیمه سعدیه دغه اصرار او ټینګښت ولیده نو خپل لخت جگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا حلیمې بیبي سره بنو سعد قبیلې ته ولیږه. کله چې حلیمې سعدیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا له خپله ځان سره خپل کور او خپلې قبیلې ته بوته، وخت تیرېده، یو ځل داسې پیښه رامنځته شوله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له خپلو رضاعي ورونو او د قبیلې له یو څو ماشومانو سره په لوبو کې بوخت و چې جبریل امین یو فرشته بله دا راغله او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې راونیو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سینه مبارک یې سیرې کړله چې د سیرت په کتابونو کې دې ته شق صدر وایي، د سینې سری کول. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک زړه یې راوباسته. تاریخ پوهان لیکي چې له هغې څخه یوه برخه لرې کړه او ویې ویلې چې دا د شیطان برخه ده. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک زړه یې راوښکه او د سرو زرو په یو تش کې کېښوده او هغې نه وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک د زمزم په اوبو باندې وینځه او بیرته یې ورته په سینه کې کېښود او سینه یې ورته وتړل. دا حالت چې د بنو سعد ماشومانو ولیدل نو ډېر ویرېدل او په منډه منډه حلیمې سعدیه ته راغله او دغه ټوله قصه یې ورته بیان کړه. حلیمې سعدیه چې دا پیښه واورېدله نو ډېره لالهنده او ورخطا شوه، په منډه منډه راغلله چې ګوري رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې ورخطا ولیده او هغه یې په غېږ کې راپورته کړ او د خدای شکر یې ادا کړ. دې پیښې د حلیمې سعدیه په زړه کې دا اندېښنه پیدا کړه چې خدای مکړه دغې ماشوم ته کوم بل زیان او تاوان ونه رسیږي. همدا و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې د هغې مور آمنې ته د سپارلو لپاره مکې مکرمې ته راوست او دا ځل یې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې مور بیبي آمنې ته باقاعده ور وسپاره. له دې نه مخکې باید د شق صدر په اړه ووایم. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سینې د سری کولو اړوند د سیرت په کتابونو کې 4 ځله د دې پیښې یادونه شوې. په لومړي ځل خو همدغه چې د بنو سعد په قبیله کې د حلیمې سعدیه په کور کې دا پیښه رامنځته شوله چې په دغه وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه باندې د 2 کلو په عمر کې و. د دویم ځل لپاره د سینې د سری کولو پیښه تاریخ پوهان وایي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په 10 کلنۍ کې رامنځته شوله او د دریم ځل لپاره د سینې د سری کولو پیښه په هغه وخت کې رامنځته شوله کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل عمر مبارک 40 کلونه پوره کړل او د پروردگار عالم له طرفه ورته د نبوت ستر او عظیم تاج ور په سر کړل شو. نو د نبوت د ورکړې نه یو څو ورځې مخکې د شق صدر او د سینې د سرولو دغه پیښه رامنځته شوله.
د څلورم ځل لپاره د شق صدر یا د سینې د سیرې کولو پیښه هغه وخت رامنځته شوله کله چې د بعثت په 10 کال یعنی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت او پیغمبرۍ 10 کاله پوره شوي وو، کله چې پروردګار عالم له لورې ورته د معراج ته د تللو بلنه راغله او د اسمانونو له سفر نه مخکې یو ځل بیا د شق صدر یا د سینې د سرې کولو پیښه رامنځته شوه. اگر چې ځینې سیرت پوهانو 5م ځل هم لیکلی ده چې کله وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د 20 کلو په عمر ورسېدو نو یو ځل بیا دا د شق صدر یا د سینې د سیرې کولو پیښه رامنځته شوې وه، خو تاریخ پوهانو دا روایت سم نه ده بللی. عرض مې دا کو چې حلیمې سعدیې چې کله د دې پیښې په اړه دغه اندېښنې په خپل زړه کې وموندلې نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې د هغې مور بیبي آمنې ته د سپارلو په نیت مکې مکرمې ته راوست. دلته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له خپلې مور سره ژوند کو. کله چې د عمر مبارک 6 کلو ته ورسېده نو آمنې اراده وکړله تر څو مدینې ته لاړ شي او د خپل خاوند عبدالله ابن عبدالمطلب د قبر او همدارنګه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ماماخیلو زیارت وکړي. روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ځان سره واخیسته په داسې حال کې چې د هغه عمر 6 کلو ته رسېدلی او یوه وینځه د عبدالمطلب چې ام ایمن نومېده هغه هم ورسره وه. یو روایت کې دا راځي چې خپله عبدالمطلب هم ورسره و. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته بوته، یو میاشت تېرولو وروستو آمنه بیبي بیرته مکې مکرمې ته را روانه وه. د راتګ څخه مخکې په مدینه منوره کې دا مریضه شوه او د دې مرض په جریان کې له مدینې منورې څخه په طرف د مکې مکرمې را روانه شوه. روایت لیکي چې کله د مکې او مدینې ترمنځ ابوا نومې ځای ته ورسېدله د هغه مرض شدت غوره کړ، شدت یې اختیار کړ، زیات شو او د هماغې مرض له امله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمنه له دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره رخصت واخیسته. انا لله و انا الیه راجعون. زموږ د نن ورځې خپرونه تر همدې ځایه پورې وه. په راتلونکې خپرونه کې به انشاءالله العزیز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کفالت د هغه خواخوږي بابا عبدالمطلب سره له دې ځای څخه پیل کوو. نو اوس لپاره له تاسو څخه اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله.